کم کسان چې قصدن روزي خوري یعنی روزه خوارو داغو په حواله سره داغو چې کوم جرم دی دا دومره غټ جرم دی چې هغه ته کوم سزا ملاويږي په دغه حواله سره نبی عليه الصلاه والسلام یې فرمان دی. حضرت ابو امامه باهلی رضی الله عنه فرمایي چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلو چې زه او د شوم په خوب کې می یو خوب ولې او ظاهره خبره ده د نبی عليه الصلاه والسلام خوب چې کوم هغه وحي وي یعنی په نبی عليه الصلاه والسلام چې وحي راته دا غي مختلف قسمونه نو بعض مرتبه د خوب په ذریعہ باندې نبی عليه الصلاه والسلام ته وحي راته نو دا د وحي یو قسم ده. بهرحال نبی عليه الصلاه والسلام خوب ولې او په دغه خوب کې فرمایي چې زما خواته دوه کسان نه او زید الله صلی الله علیه وسلم او یو داسې غر خواته بوتم چې غټي دنګ او ډېر خطرناک غر ما ته چې په دې غر باندې وکړه دبره ما ته چې زه په دې نشم خاطر دا ډېر ګران غر دی ډېر دنګ دی نو هغه ما ته چې موږ سات درکو لیکن تبره وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زبره ختم او چې بره ختم بره چې زیاته ختم تاب ته ختم نو ما سو کا ته چې اب دغه ډېر خطرناک आवाजونه راتلو د چوغ आवाजونه راتلو یو غوغا وا ډېر شور وروړي چغي وي جړاګانې وي فریادونه نو ما ته پوسو چې دا سوق دي دا आवाजونه د کوم ځای راځي نو هغه کسانو ماته چې دا جهنميان आवाजونه راځي په جهنم کې دنه غوته سزا ملاويږي یا داغي وروړي چغي کوم دي आवाजونه دلته راځي. نبی رسول الله صلی الله فرمایي چې بیا زمخ کې لاړم نو هغه ته کې کسان داسې کسانو چې هغه الټا ځوان شو او د هغه چې کوم خلی وي هغه سیرل شو یعنی ما کټ شو وي خلی وا کټ کړو بالکل سیرل وي او د هغه چې کوم خلی وي د هغه نه چې کوم دې ویني بای دي دا خلی نه یې بای دي او دا شانتي الټا لټکاو شو نو ما تاسو کې چې دا سوق دي دوی ته ولې دا سزا ملاويږي نو هغه چې دا هغه کسان دي چې دوی روزي چې کوم افطار د روزي کې افطار هغه به د وخت مخکې افطار کولی یعنی لا د ماښام ټیم باندې داخل شوی دا غي مخکې به د روزي افطار نو محدثین دا فرمایي چې دا هغه کسانو چې روزي به نیولي لیکن د وخت مخکې به افطار کولی هغه ته دومره غټه سزا ملاوي دا نو چې کوم انسانان کوم کسان کوم مسلمانان او د سر روزي نشین او هغه ته څومره غټ عذاب ملاويږي څومره غټ سزا ملاويږي. ځکه نبی عليه الصلاه والسلام څه فرمایي چې د اسلام چې بنیاد هغه په 5 شیزونو باندې اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله واقام الصلاه وایتاء الزکات وصوم رمضان والحج یعنی د اسلام چې بنیاد دی هغه 5 شیزونو باندې دی کلمه لا اله الا الله منځ روزه زکات حج دا بنیادی ارکان دي د اسلام او چې کوم انسان د دیو نه انکار وکړي د مسلمان نه دي د اسلام نه خارج دي د کافر دي د کلمې نه د موز نه د روزې نه د زکات نه د حج نه په دې کې دیو نه انکار شي د غیر مسلمان دي د اسلام نه خارج دي او دغه شانتي چې کوم انسان د فرایض پری دي اوس مثال تور پر موز پری دي یا روزه پری دي نو روزه چې کوم دي دا فرض عبادت دا الله حضرت موږ راځي فرض کړل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نو دا روزه الله رب العزت موږ تاسو باندې فرض کړل نو چې کوم انسان دا روزه پری دي نو دا یو کبیره ګناه دی غټ جرم دی او بعض چې کوم ائمه دي دا هغه په نزدیک دا چې انسان د اسلام نه خارج شو یعنی دا انسان کافر شو څنګه چې بعض فقها بعض محدثین دا لیکي چې کوم انسان جان بوجھ کی موږ پری دی هغه کافر شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت هم دي فقد کفر چې کوم انسان جان بوجھ کی موږ پری دی نه کافر شو. نو دغه شان دي بعض محدثین بعض ائمه دا فرمایي چې کوم انسان جان بوجھ کی روزه پری دی روزه خوري لګي او د کافر شو د اسلام نه خارج شو دا دومره غټ جرم دی. ځکه امام زهبي رحمت الله علیه فرمایي چې روزه خور د زانینا د شرابینا د غټ مجرم دی یعنی انسان زانی دی یا شرابي دی دا انسان چې کوم روزه خور دی د هغه نه غټ مجرم دی. په بهر حال چې کوم انسانان کوم مسلمانان روټه بایګا سبا کې دا سړي چې موږ ګورو هټه کټه وي ځوانان وي لیکن دا غي نه باوجود چې کوم دی روزه خوري نو روزه پرې خود
دا غټ جرم دی، دا ناقابل معافي جرم دی. په بهر حال کچری دا اوسه پورې تاسو په دې حواله څخه غفلت کړئ، نو دا اخري ورځ دي، د دې کې بالکل توبه استغفار وکړئ، دا غفلت کړئ، دا روزي ونیسئ، الله حضرت راضي کې ګوره، او دا هغه نه بعد چې کوم روزي تاسو پرېخي دا بیا قضا وکړئ کنه. الله رب العزت دا داسې انسان نه معاف کوي، ځکه چې تاسو مخکې دا حدیث بیان کړ چې کوم انسان روزي نیوي او د وخت نه مخکې افطار وکړي هغه ته دومره غټه سزا ملاويږي چې الله حضرت الټا لټکاو کړی وي فرشتو، او دا هغه چې کوم فلې دي هغه دغه جرم په وجه باندې وسري لشي، دومره غټه سزا هغه ته ملاويږي دا هغه کسان چې کوم روزي نیوي لیکن د وخت نه مخکې افطار کوي. لیکن چې کوم انسانان کوم مسلمانان اډو سر روزي نیوي نو هغه په توا کوم سزا ملاويږي یقیني طور پر هغه زمونږ په وخت مګوان کې نشته. بهرحال الله رب العزت منګه تاسو ته د سمجھ او د عمل کولو توفیق راکړي، اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.